فراه کې مسؤلین وایي چې د سرلوڅو څاګانو مالکین به له قانوني چلن سره مخ شي. فراه کې حکومتي مسؤلینو هغو کسانو ته چې ژورې څاګانې لري خبرداری ورکړی کله دې وروسته یې څوک اړوندو څاګانو ته ولویږي محکمې ته به یې کش کړي. د فراه مرستیال ولی مولوي عبدالکریم جهاد رسنیو ته وویل چې خلکو ته څو ځلې سپارښتنې شوي چې د خپلو برمو او ژورو څاګانو سرونه پټ کړي، خو په وینا یې غفلت کوي او دوی جدي غبرګون ته اړ کړي دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه په بار د مشرانو له لوري او زموږ د ولایت په سطحه خلکو ته توصیه شوې ده چې د خپلو څاګانو خولې پټې کړي، اما له بدمرغه لکه څنګه چې لیدل کېږي خلک غفلت کوي، نور مجبور یو له دې وروسته هغه کسان چې د خپلو برمو خولې نه پټوي محاکمو ته معرفي کړو. بلخوا دغه ولایت امنیه قومندان ویان مولوي محمد نسیم بدری رسنیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د فراه ولایت مربوطاتو کې شپږ ماشومان برمو ته لوېدلي چې درې یې ژوند له لاسه ورکړی او درې نور ژغورل شوي دي. دغه راز د فراه ولایت خلک هم د حکومتي مسؤلینو د یاد اقدام ستاینه کوي. د بلبلوک ولسوالۍ د ګراني کلي یو اوسیدونکي اصیل محمد پسون وویل ډیر د خواشینۍ ځای دی چې په ننني عصر کې چې موږ ډیر امکانات لرو خو بیا هم زموږ خلک د خپلو څاګانو سرونه نه بندوي. نوموړي زیاته کړه خلکو ته باید په دې اړه عامه پوهاوی وشي څو داسې ناوړه پیښو مخه ونیول شي. د فراه د مرکز د پنجلي کلي اوسیدونکی محمد یونس سپان وایي د خلکو د غفلت او بېپروایۍ له امله ماشومان ژورو څاګانو ته لویږي. نوموړي زیاته کړه حکومت د نظارتي ټیم جوړ کړي څو ساحې وګوري که چیرې لا هم د څاګانو خولې خلاصې وي مجازات دې کړي ځکه څو خلک مجازات نشي امکان نه لري چې اصلاح شي. د یادونې وړ د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني د 1400 کال په کب میاشت کې د هیواد ټولو والیانو ولسوالانو ته امر وکړ چې په هر ولایت کې ځانګړی پلاوی وټاکي او هغه څاګانې او برمې معلومې کړي چې سرونه یې لوڅ پاتې دي.